बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कोम په نامه د هغې پاک ذات چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ ټول زده کوونکي زما سلام واخلئ. نن بیا حاضر یم د یو بل کلاس سره او نن کلاس ډېر انټرسټډ کلاس دی. یعنی زما په طبع باندې یو څو جملې ما دې کلاس کې راوړي دي او غواړم چې دغه جملې هم له تاسو سره په دې کلاس کې شریکې کړم او د څه ناڅه ټکو معنی هم درته وکړم. یعنی کوم ټکي معنی چې سخته وي ګرانه وي د هغه ټکو معنی به هم کوم. خو دا به تاسو بالکل ګورئ او ښه په غور سره به ګورئ چې څه مو د دې نه زده شي. یعنی څه زده کول د دې نه ډېر ضرور دی چې تاسو یې زده کړئ، ځکه چې دا تاسو ته په کور کې ملاویږي، تاسو ته فری ملاویږي. او بل دا چې تاسو دا بار بار کتلی هم شئ، تر هغې یې کتلی شئ تر څو چې تاسو زده کړي نه وي. د دې کلاس شروعات د دې خبرې نه کوو که نه، موږ یوه خبره نن سبا ډېره کوو چې د دیوالونو هم غوږونه وي، د دیوالونو هم غوږونه وي. نو د دې دپاره انګلیش موږ ویلی شو ایون والز هیف ایرز، یعنی د دیوالونو هم غوږونه وي. ایر به تاسو ته فتح وي غوږونو ته وایي، او والز وایي دیوالونو ته. یعنی دا د وال جمع شوله، کله چې ورسره اس اضافه وشوله نو دیوالونه شو. چې وال وي وال وایي دیوال ته، د اس اضافه ورسره وشوله نو والز شو، د دې مطلب شو دیوالونه. ایون والز هیف ایرز، د دیوالونو هم غوږونه وي. بل داسې مونږ یوه خبره کوو، ته صرف په نامه ملګری یې، یعنی ته صرف د نامې ملګری یې، ته زما صرف په نامه ملګری یې، نور د هیڅ نه یې، صرف په نامه مې ملګری یې. یو آر سو کال فرینډ، ته صرف په نامه ملګری یې. یو آر سو کال فرینډ، ته صرف په نامه ملګری یې. بل مخکې سنټنس چې مونږ سره کوم دی هغه دی I am not gonna yield with your threats. زه ستا د دمکیانو نه نه ویریږم. دا YIELD دی، دا ایلډ ویلی شي. د دې پروناونسیشن دی، صحیح پروناونسیشن چې کوم دی هغه دی ییلډ. I am not gonna yield with your threats. د threats مطلب معنا دا دمکیانی. I am not gonna yield with your threats. زه ستا د دمکیانو نه نه ویریږم. بل جمله دا whatever you want to do go for it. چې څه کوي هغه وکړه. whatever you want to do go for it. چې څه کوي هغه وکړه. داسې بلې جملې ته ګورئ he is a man of few words. هغه د لږو خبرو والا دی. لکه څنګه چې مونږ وایو مونږ دا کس د ډېرو خبرو والا نه دی، دا لږې خبرې کوي، یعنی د یو څو خبرو والا دی. he is a man of few words. هغه د لږو خبرو والا کس دی یا هغه د لږو خبرو والا دی. he is a man of few words. هغه د لږو خبرو والا دی، یعنی هغه ډېرې خبرې نه کوي، د لږو خبرو والا انسان دی. بل جمله چې مونږ سره کومه ده که نه هغه ده don't fall for it. د هغه په خبرو کې مزه. د فال مطلب د اصل کې فال وایي لویدو ته، یعنی په یو سیز کې لویدل، په یو سوچ فکر کې لویدل یا په یو بل سیز کې لویدو ته وایي فال. don't fall for it. د هغه په خبرو مزه یا د هغه په خبرو کې ملویږه. it was my misunderstanding. دا زما غلط فهمی وه. it was my misunderstanding. دا زما غلط فهمی وه. what is the use of it. د دې څه فایده ده. د دې جملې مطلب دی د دې څه فایده ده. what is the use of it. د دې څه فایده ده. بل سنټنس ته ګورئ teacher punished me for no reason. استاد مال بغیر د څه وجې سزا راکړه.
یعنی مونږ چې به کله په سکول کې وو استاد به ووهلو نو مونږ به بل ملګري ته ویلې چې یار نن راله استاد بغیر د سوراني بغیر د سواجې سزا راکړله. نو د هغې دپاره په انګلیش کې مونږ ویلی شو ټیچر فنشډ می فار نو ریزن. استاد ماله بغیر د سواجې سزا راکړه. ډونټ کمپیل می ما مه مجبوروه. کمپیل مطلب دی معنا دا مجبور. ډونټ کمپیل می ما مه مجبوروه. ها بل سنټنس دی مونږ سره اټس ټو بیډ دیټ یو فیل. دا ډیر بد دی چې ته فیل شوی یې. اټس ټو بیډ دیټ یو فیل. دا ډیر بد دی چې ته فیل شوی یې. You are a selfish friend. ته مطلبی ملګری یې. selfish وای مطلبی ته خود غرضه ده. You are a selfish friend. ته مطلبی ملګری یې. He is not worth it. هغه د دې لایق نه دی. what مطلب دی معنا دا لایق. He is not worth it. هغه د دې لایق نه دی. I have full faith on you. زما پتا باندې پورا یقین دی. I have full faith on you. زما پتا باندې پورا یقین دی. I will never betray you. زه به تاله کله هم دوکه در نه کړم. دا کوم ټکی چې دی بیټری دا بیټری نه دی دا بیټری ویلی شي. د دې مطلب اصل کې معنا دا خیانت کول. دلته چې د دې کومه معنا ده یعنی خیانت یا دوکه کول دواړه یو څیز دی. I will never betray you. زه به تاله کله هم دوکه در نه کړم. I will never betray you. زه به تاله کله هم دوکه در نه کړم. People often change with time. خلق د وخت سره بدلیږي. People often change with time. خلق د وخت سره بدلیږي. Keep courage. Everything will be fine. حوصله وکړه هر څه به ټیک شي. Keep courage. Everything will be fine. حوصله وکړه هر څه به ټیک شي. د courage معنا دا حوصله. Keep courage. Everything will be fine. حوصله وکړه هر څه به ټیک شي. خامون سره بل نیکسټ سنټنس چې کوم دی هغه دی you should have kept it secret. تاله پکار دی چې دا راز وساتي. You should have kept it secret. تاله پکار دی چې دا راز وساتي. د سیکرټ معنا دا راز. تاله پکار دی چې دا راز وساتي. You should have kept it secret. تاله پکار دی چې دا راز وساتي. Do what you have to do. چې څه کوي یا چې څه کولی شي هغه وکړه. Do what you have to do. مونږ پښتانه ډیر وایو که نه مونږ وایي زمړه چې څه کوي هغه وکړه. نو د هغې دپاره انګلیش کې مونږ ویلی شو do what you have to do. چې څه کوي هغه وکړه. Don't make a fuss. تماشا مه جوړوه. یعنی شور غوبل مه جوړوه. د فس مطلب دی یرغمال شور کول تماشا جوړول. دې ته په انګلیش کې وایي فس. Don't make a fuss. تماشا مه جوړوه. یرغمال مه جوړوه. I have no involvement in this. زما په دې کې هیڅ لاس نشته. I have no involvement in this. زما په دې کې هیڅ لاس نشته. یعنی دا کار به چرته چا کړی وي په دې کې زما هیڅ لاس نشته دی. نو د هغې دپاره مونږ انګلیش ویلی شو
I have no involvement in this. زما په دې کې هیڅ لاس نشته. بل نیکسٹ سنټنس چې کوم دی هغه دی your pretension or endless. ستا نخرې نه ختمیږي. your pretension or endless. ستا نخرې نه ختمیږي. د endless معنی دا لامحدود یعنی نه ختمیدونکي او pretension وایي بهانې ته نخرې ته. your pretension or endless. ستا نخرې نه ختمیږي. you have made insipid tea. تا چای پیکا پخ کړي. یعنی مونږ کور کې اکثر وایو کنه چې دا چای مو پیکا پخ کړي دي. نو پیکا ته په انګلیش کې وایي insipid. insipid پیکا. you have made insipid tea. تا چای پیکا پخ کړي. جی بل سنټنس چې مونږ سره کوم دی هغه دی what wrong have I done to you. تا سره ما څه بد کړي. مونږ وایو کنه چې یار تا سره ما څه بد کړي دي. what wrong have I done to you. تا سره ما څه بد کړي. what wrong have I done to you. تا سره ما څه بد کړي. the night is gone. the matter is gone. چې شپه لاړه نو خبره هم لاړه. the night is gone. the matter is gone. چې شپه لاړه نو خبره هم لاړه. مونږ وایو کنه به شپه تیره شوله خبره هم لاړه تیره شوله ختمه شوله. نو تاسو بله هم ویلی شئ د day is gone. the matter is gone. چې ورځ تیره شوله نو خبره هم تیره شوله. د شپې دپاره هم ویلی شئ او د ورځې دپاره هم ویلی شئ. the night is gone. the matter is gone. چې شپه لاړه نو خبره هم لاړه. بل سنټنس مونږ سره مخکې چې کوم دی هغه دی your mentality is so cheap. ستا سوچ ډیر ګنده دی. اصل کې د چیپ معنی مطلب چې کوم دی هغه وایي ارزان ته. چیپ مطلب معنی دا ارزان. خو دلته یې چې په دې جمله کې کومه معنی ده نو د دې مطلب دی ګنده. your mentality is so cheap. ستا سوچ ډیر ګنده دی. بل لاست اخیرنی سنټنس چې مونږ سره کوم دی هغه دی I am slightly older than him. زه د هغه نه لږ شان مشر یم. slightly وایي لږ شان ته او older خو به تاسو پیژنئ دا مشر ته وایي. I am slightly older than him. زه د هغه نه لږ شان مشر یم. دا زمونږ د نن ورځې کلاس زما پوره امید دی چې څه مو زده کړي وي د دې نه. بیا به راځم د یو بل کلاس سره ماله راکړئ. تر د بل کلاسه پورې اجازت چرته چې هم یې ښاد آباد او بریالي اوسئ.